سمندر و له سمندر سره نږدې یو کوهي یا څا وه. په دې څا کې یوه چونګښه اوسېدله. له ورځو یوه ورځ د سمندر څپو یوه بله چونګښه راوړه او کوهي ته یې وغورځوله. د کوهي چونګښه حیرانه سوه، ورته ویل چې ته له کومه سوې؟ دلته خو یوازې زه یم. د بلې چونګښې ورته ویل چې زه خو ولا له سمندر نه راغلی یم. د کوهي چونګښې ورته ویل سمندر یې لا څه شی وي؟ هغې ورته ویل چې ولا خو اوبه دي او پکې ډېر مختلف شیان وي، ژوندي ساري پکې ګرځي، سور او بور یې نه معلومیږي، دومره ډېرې اوبه دي. دا کوهي کې چونګښه چې بهر یې هېڅ نه و لیدلې، ورته ویې ویل چې تر دې کوهي هم ډېرې اوبه دي. د مېلمنې چونګښې ورته ویل چې دومره ډېرې دي چې هېڅ دا ورسره پرتله کېدی نه سي. خو د کوهي چونګښې کله ورسره منله، 2 ټوپونه یې واچول، ویل دومره اوبه به وي؟ د سمندر چونګښې ورته وخندل، ویل دا څه خبره کوې؟ زه وایم چې هېڅ اندازه یې نه معلومیږي. چونګښې بیا 2 نور ټوپونه واچول چې 400 وای، تر دې خو به ډېرې نه وي. دغه مېلمنې چونګښې بیا ورته ویل چې دا څه خبره کوې؟ دا خو یو کوهي ده، ته پکې هلته مختلف قسمه شیان دي، ډېرې زیاتې اوبه دي، پکې انسانان دي، پکې بیړۍ ګرځي. د کوهي چونګښې بیا 2 ټوپونه واچول چې 6 سو او د کوهي بلې غاړې ته ورسېده. ورته ویل تر دې خو به هېڅ ډېرې نه وي. دا سمندر چونګښې ورته وخندل، وایي زه درته وایم چې هېڅ اندازه یې نه معلومیږي. د کوهي چونګښې ویل چې نه، ته درواغ وایې. پوهېږې دغه کیسه موږ او تاسو ته راښیي چې کله کله ځینې انسانان چې خپله یې څه لیدلي کتلي نه وي یا یې پوهه نه لري، بې ځایه په خپله خبره ټینګار کوي او د نورو خبره که په حقیقت ولاړه او سمه هم وي، درواغ یې بولي. نو ګرانو دوستانو، کله چې له نوې خبرې یا پیښې سره مخ کېږئ، یا د خپلې سرتنبګۍ نه کار مه اخلئ چې ووایئ چې نه زه یې نه منم، او هره خبره چې تاسو ته ناسمه ښکاري فکر مه کوئ چې ناسمه به وي، بلکې پلټنه وکړئ، مطالعه وکړئ. هسې نه د هغې چونګښې په څېر تاسو هم یاست چې کوهي کې وخت تېر او لوی سمندر یې هم نه مانه.